السلام علیکم. حملیات محبت چینل کې تاسو هر کله دی ما تاسو لپاره تاسو په فرمایش باندې دا یو بل تعویض راوړلو. دا هغه خلکو د پاره دی چې کم خلک تعویضونه کوي او هغه ته د تعویضونو ریزلټ نه ملاويږي. اکثر داسې وي چې مونږ چې په چا باندې تعویضونه کوو نو په هغه باندې وړاندې نه تعویضونه شوي وي یا په بندش شوي وي، نو زمونږ تعویضونه چې کم دي بیا په هغه باندې اثرات نه کوي. نو اکثر خلکو ته دا لکه پته نه وي یا کاروبار ښه روان وي اچانک زمونږ کاروبار ودرېږي یا چېرته جوب کې انسان ترقۍ سره روان وي بیا اچانک په جوب کې داسې مسلې راشي چې انسان د نوکرۍ نه لاس ووینځي، نوکرۍ نه یې وباسي. نو دا هغو خلکو دپاره دی چې کم خلک په دو مصلحتو کې راګیر وي. دا ماته ډېر زیات په میسجونه هم راتللو او په کمنټونو کې هم راته خلکو ویلي دي چې زمونږ اول چې کوم دوکان و نو هغه به ډېر ښه چلېدلو، اوس زمونږ کاروبار چې کوم دی دوکان دی یا نور کاروبار دی نو په هغه کې مونږ ته اوس مصلحت را پیښیږي، زمونږ دوکان ولاړ دی، زمونږ کاروبار ولاړ دی. نو دا اکثر چې کوم وي د هغو خلکو د واجنوي چې څوک بندش وکړي نو ستاسو دوکان بندش وکړي، د هر قسم بندش کېږي که نه. نو دې باندې ډېر خلک پوهېږي او ډېرو خلکو ته پته نه وي، نو هغوی وایي چې یاره لکه څه وجه دی، نو هغو په خپلو مصلحتو باندې نه پوهېږي. نو دا اکثر خلک چې څوک ډېره زیاته ترقي کوي او څوک یې برداشت کولی نه شي او وایي چې یاره مونږ د دو کاروبار بند کړو، که هغه جوب دی که هغه شاپ دی که هغه هر قسمه کاروبار دی، نو بیا په هغو باندې بندش وکړي. یا چې هغو خلکو که دا رشتې نه راځي څوک پرې بندش وکړي یا د اولاد بندش، هر قسمه بندش چې کوم وي هغه پرې وشي نو بیا ورته مصلحت پېښېږي. نو دا هغو خلکو دپاره ما یو ډېر زبردست او زما ازموده او مجرب تعویض راوړلو چې زما څومره کتونکي دي او چا چې د دې تعویض فرمایش کړی و. محبت کې اکثر مونږ چې وړاندې کس باندې تعویضونه کوو نو مونږ ته تعویض ریزلټ نه راکوي. ما ته اکثر لکه دا هغه ډېر زیات راځي شکایت چې مونږ تعویضونه هم کوو او روحانیت مې هم چې کړی دی ښه دی. زیاته تر خلکو روحانیت نه وي نو بیا زه چې هغو ته روحانیت نه ووایم نو هغو چې روحانیت چې کړي نو د هغو روحانیت نه وي. ما سره په زرګونو خلک په وټسپ باندې رابطې کوي، زه هر چاته لکه جواب ورکوم چې څومره زما وس کې وي. زه غواړم چې څومره زما کتونکي دي چې څومره زما ویډیوګانې پسندوي او زما چینل سپورټ کوي، نو زه غواړم چې هغو څومره فایده زما نه رسي نو چې زه خپل وس مطابق هغو سره مرسته وکړم چې هغو زما یوټیوب چینل نه فایده اوچته کړي. چې د چا روحانیت هم ښه وي بیا هم هغو ته تعویضونه ریزلټ نه ورکوي نو هغو دې بیا اول دا پته ولګوي چې مونږ په چا باندې تعویض کوو، که هغه انډیوال دی که جنۍ دی که ښځه دی یا خاوند دی، نو تاسو دا لازمي معلوم کړئ چې هغه باندې که وړاندې نه تعویضونه شوي وي نو بیا دې تاسو که زرګونو باندې تعویضونه وکړئ نو هغو باندې به تاسو ته ریزلټ نه میلاویږي. نو تاسو اول دا معلومات وکړئ چې هغو باندې تعویضونه شوي دي او که نه. که چېرې تعویضونه په نوي شوي نو تاسو به نورمل چې کوم تعویض ولیکئ تاسو ته به هغه تعویضونه هم ریزلټ درکوي، او که نه تعویضونه په وړاندې نه شوي وي نو تاسو د محبت تعویضونو نه اول دا تعویض وکړئ، دا تعویض استعمال کړئ چې د هغو د تعویضونو اثرات ختم شي، بندش ختم شي. دا تاسو کاروبار دپاره جوب دپاره بلکې تاسو په زندګۍ کې دا تعویض خپل ځان دپاره هم لازمي یو وارې استعمال کړئ. دا د هر چا د فایدې دپاره دی. دا ما خپل ځان دپاره استعمال کړی دی، ما ته ریزلټ را کړی دی او چې ما چاته ورکړی دی که هغه شوق دپاره دی که کاروبار دپاره دی څه مطلب دپاره یې هم غوښتی دی نو ما ورته دا ورکړی، الله تعالی ورته کامیابي ورکړې ده. نو ما ویل چې راشه زه ورته دا یو چینل زما کتونکو ته اپلوډ کړم چې هغو دا تعویض وکړي او خپله فایده تر اوچته کړي. دې تعویض دپاره به تاسو اول صفا سوتره لباس واچوئ، اوداس به وکئ، بیا به تاسو ځان پورې خوشبو ولګوئ، یو د تنهایي ځای به منتخب کړئ، هغه ځای کې به تاسو اګربتي او مومبتۍ دا دواړه ولګوئ. بیا به تاسو څلور وړو سورتونه او آیت الکرسي دا به په ځان باندې چوف کړئ، خپل اثار به وکئ. که دا زما تعویضونه کوئ او که د بل چا تعویضونه کوئ نو خپل اثار کول لازمي دی. بیا چې کله تاسو اثار وکړو نو تاسو به یو تور پن راواخلئ او یو به سپین کاغذ راواخلئ. بهتر خو دا ده چې هر کې ګلاب او زعفران سره دا تعویض ولیکلی شي، خو که دا اویلیبل تاسو سره نه وي نو دا تاسو نورمل په تور پن باندې او یو سپین کاغذ باندې چې هغه وړاندې نه وي استعمال شوی د کمپنۍ طرف نه په لکیرې هم نه وي چې بالکل کلین وي، بالکل صفا سوتره وي، څه لکیرې په موجود نه وي. بیا چې دا څنګه خانې جوړې شوي دي څنګه دا تعویض لیکل شوی دی سیم ټو سیم به همدغه شانتې لیکئ. تاسو به د کې څه تبدیلي د ځان لخوا نه ورکوئ. اول به تاسو چې دا تعویض شروع کوئ نو اول به خپل مقصد
مضبوط وساتئ چې مونږ محبوب د پاره کوو یا مونږ کاروبار د پاره کوو چې کوم مقصد د پاره هم کوو نو تاسو به اول هغه مقصد د پاره نیت وکړئ څنګه چې انسان منځ ته نیت کوي نو هغه شان دی به تاسو اول نیت وکړئ بیا به د تعویض ولیکئ او د دې تعویض لیکنو طریقه چې کومه ده هغه به تاسو شي اړخ نه چلو کوئ بیا د نور چال مال نشته ته کوم یو خانه به پیدا کوي تاسو د خپل مزاج په مطابق هم دا پور کولای شي یعنی ډکولای شي لیکلای شي یعنی تاسو مزاج آتشي وي نو د آتشي په چال باندې به ډک کوي که تاسو مزاج آبي وي نو تاسو به د آبي په مزاج باندې ډک کوي او کچری تاسو مزاج خاکی وي نو د خاکی په مزاج باندې به ډک کوي او کچری تاسو مزاج آتشي وي نو د آتشي په مزاج باندې به ډک کوي دا سلور مزاج دي او د سلور مزاج ولا تعویذونه جدا جدا دي خو که بیا هم څوک نه پوهیږي په دوه باندې نو نورمالي دي شي طرف نه شروع کوي دا تاسو د لپاره بهتره دی ډېر اسانتیا کار دی د ورځ مقرر نه ده ټیم مقرر نه دی دا تاسو سټیم هم کولای شئ کله هم کولای شئ خو چې کله دا تعویض کوئ نو اول به خپل مقصد مضبوط ساتئ چې کوم مقصد د پاره کوئ او یو به خپل یقین خو مضبوط ساتئ او خپل تصور به هغه مقصد د پاره ساتئ چې څه د پاره تاسو د تعویض لیکئ دا تاسو محبت لپاره هم استعمالولی شئ دا نه دی چې دا صرف بندش لپاره دی دا تاسو محبت لپاره هم استعمالولی شئ چې کله دا ولیکل شو مکمل شو تاسو به د تعویض ته هم وګورئ او چې کوم تاسو لیکلی وي هغه ته به هم وګورئ که څه تبدیلی ورکړي تاسو نه پکې څه میسټیک نه وي شوی نو دا به تاسو بیا هم جمع کړئ یعنې د تعویض شکل به ورکړئ او یو تور تار به راواخلئ که د چا کاروبار بند وي نو دا بیا هم جمع مه کوئ انداسې کولاو ځوړند کوئ په هغه شاپ کې په هغه دوکان کې او که د چا لکه نورمل جوب وي چلته کې ډیوټي کوي یا فیملی طرف نه بس کاروبار باندې بندش لګیدلې وي چې هغه دوکان ولا نه وي نورمل وي لکه جوب خلک کم چې کوي نو بیا به دا پښنې کپړې کې موم جمع به کړي د تعویض شکل ور کی بیا به دا پښنې چمړې کې بند کړي او دا به په یو شنه درخ کې ځوړند کړي نو ان شاء الله تاسو ټول ته په دې تعویض رزلټ ملاو شي او تاسو به اثرات په خپل سترګو باندې وګورئ او کله چې محبوب باندې کوي او هغه محبوب باندې پهل نه وړاندې نه بندش شوی وي او هغه باندې تعویضونه اثرات نه کوي یا په تاسو نه وړاندې بل چا تعویضونه کړی وي بیا به دې تعویض لاندې تاسو خپل محبوب نوم ولیکئ که هلک وي نو بین به کوي او که جنۍ نو بنت به کوي بیا به د مور نوم ولیکئ بیا به اعلی خوب ولیکئ بیا به تاسو خپل نوم ولیکئ که تاسو هلک نو بین به کوي او که جنۍ نو بنت به کوي بیا به د خپل مور نوم ولیکئ بیا به تاسو موم جمع کوي د تعویض شکل به ورته ورکوي بیا به تاسو په یوې شنې چمړې کې بند کوي او په خپل غاړه کې به واچوي او لږ شانتي څه خواږه به د 10 روپیو د 20 روپو تاسو به څه خواږي ټوفي موفي سره وړلی هغه به تاسو په ماشومانو باندې تقسیم کوي او 33 دفعه یعنی 33 ځله به درود ابراهیم ووایي چې کومه په منځ کې ویلی شي نو په د تعویض باندې به دم کوي ان شاء الله تاسو به د اثرات په خپل سترګو باندې وګورئ دا تعویض هر یو مقصد د پاره دی چې د چا څه هم مسله وي که هغه بندش وي اکثر په رشتو کې رکاوټ وي د چا رشتې نه کېږي ډېرې خویندې هم شته دي یا هم موږ ته میسیجونه کوي چې موږ ته ښه رزقي رشته میلاو شي نو دا هغو هم خپل مقصد دپاره استعمالولی شي او ډېر ځوانان هم شته دي چې هغه وایي چې موږ داسې ځای کې رشته غواړو چې هغه ځای ډېر زیات موږ دپاره د فایدې وي او زموږ هغو سره ښه رشته وچلیږي نو دا هغو دپاره هم دی دا تعویض بیا چې کله تاسو کوئ یعنی رشتې دپاره یې څوک کوئ نو دکې به تاسو نومونه نه لیکئ دا به تاسو نورمال موم جمع کوئ یا به یې په غاړه کوئ او یا به یې په ښي لاس باندې کوئ که چېرې ځوانان یعنی نارینه کوي نو هغه به یې په ښي لاس باندې کوي که چېرې زموږ خویندې کوي چې څومره هم دي نو هغه به یې په ګس لاس باندې کوي نو دا د تعویض والا چال او طریقه او اسات او هر یو شی باندې ما تاسو ډیټیل سره اسانتیا سره پوهه کړلې امید لرم چې تاسو په دې باندې پوه شئ وي اوس د ځکه زه اکثر چې تاسو نه سپورټ غواړم د دې یو وجه ده وجه دا دی چې زما الله نه علاوه بل هیڅوک هم نشته چې ما سره مرسته وکړي 50,000 روپۍ په ما باندې بل راغلی او د بجلی والا د لیټ والا نو هغه ما نه لیټ کټ کړلو اوس پیسې خو ورته زه ورکوم که نه زما اولاد نشته دی دوه لوریانې مې دي ښځې نو ښځو باندې خو زه کار نشم کولی نو تاسو نه چې زه مرسته غواړم تاسو نه زه سپورټ غواړم هغه دې د وجې نه غواړم چې کېدلی شي تاسو سپورټ سره زما یوټیوب چینل کامیاب شي او مخته لاړ شي زما په څه اسرار روانه شي نو دې د وجې نه تاسو نه زه مرسته غواړم زما کور د کرې دی 15,000 روپۍ زه د میاشتې کرایه ورکوم دغه شانتې د بجلو بیلونه دغه شانتې د اوبو بیلونه دغه شانتې د ګیس بیلونه نو دا هر یو شي ډېر زیات نن سبا مهنګایي هر چاته پته شته دی
خو د چا اولاد وي د چا ورونه وي د چا فیملی وي چې هغو سره مرسته وکړي. خو زما الله نه علاوه بله هېڅ اسرار نشته. تاسو نه چې سپورټ غواړم د دې د وجې نه درنه غواړم چې تاسو ما سره سپورټ وکړئ. بقیا که تاسو زړه کې څه هم راځي که څوک سپورټ کول غواړي او که څوک سپورټ کول نه غواړي زما د زړه نه هر چا دپاره دعاګانې خوږي. بقیا که د چا کوم مقصد دپاره تعویض لګي نو هغه کمنټ هم کولی شي او په واتساپ باندې خپله مسله هم بیانولی شي. تاسو په واتساپ باندې کالونه مه کوئ او مې په نمبر باندې کوئ. تاسو چې څه مسله وي تاسو په وایس میسیج کې وایئ انشاءالله چې زه یې واورم نو تاسو ته به زه جواب فورا درکوم. که تاسو دې تعویض اجازت غواړئ نو اجازت دپاره تاسو چینل سبسکرایب کړئ او په کمنټ کې الله اکبر ولیکئ. زما لخوا به تاسو ته روحاني اجازت میلاو شي. تر نیکسټ ویډیو پورې مو په لوی الله سپارم. الله حافظ.